مبارک خیریه بنسټ څخه نړۍ مننه کوم چې زموږ سره یې په جوادیه مدرسه کې یوه د اوبو برمه وکښله چې د یادې برمې څخه به تقریبا شاوخوا 3000 کسان بیا د اوبو استفاده کوي. تاته دعاونه چې مړ مشي جانانې ډکې لپې لپې لاله د بیابان مې ستوری مې سپوږمۍ مې زړه لمر د شنه اسمان مې مینا 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 مې شیرین افغانستان مې مینا 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 مې شیرین افغانستان مې خوله مې د خوږالته او زړه مې دی لتا خوشحال زما شوم ارمان ارمانو ته د ارمانونو ټال ته مې شربت شاعري ته مې د غزلو خیال ته مې شربت شاعري ته مې د غزلو خیال ول د حمل سور خوږ انګور د میزان مې مینا 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 مې شیرین افغانستان مې مینا 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 مې شیرین افغانستان تاته دعاونه چې مړ مشي جانان مې ډکې لپې لپې لاله د بیابان مې ستوری مې سپوږمۍ مې زړه لمر د شنه اسمان مې مینا 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 مې شیرین افغانستان مې مینا 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 مې شیرین افغانستان مې خوله مې د خوږالته او زړه مې دی لتا خوشحال زما شوم ارمان ارمانو ته د ارمانونو ټال ته مې شربت شاعري ته مې د غزلو خیال ته مې شربت شاعري ته مې د غزلو خیال ول د حمل سور خوږ انګور د میزان مې مینا 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 مې شیرین افغانستان مې مینا 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 مې شیرین افغانستان مې تاته دعاونه چې مړ مشي جانان مې ډکې لپې لپې لاله د بیابان مې ستوری مې سپوږمۍ مې زړه لمر د شنه اسمان مې مینا 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 مې شیرین افغانستان مې مینا 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 مې شیرین افغانستان مې ولول دې صفت په چوپه ژبه د وږمې وایي غبرګې ورسره د ځنګلونو زمزمې وایي ناست پکې بلبل د روح مې ستا نغمې نغمې وایي ناست پکې بلبل د روح مې ستا نغمې نغمې وایي ته د هغه لرې غره په سر کې ارغوان مې مینا 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 مې شیرین افغانستان مې مینا 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 مې شیرین افغانستان مې تاته دعاونه چې مړ مشي جانان مې ډکې لپې لپې لاله د بیابان مې ستوری مې سپوږمۍ مې زړه لمر د شنه اسمان مې مینا 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 مې شیرین افغانستان مې مینا 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 مې شیرین افغانستان مې ما مینا تور کړي ستا رنګونه د جمال دي ډک مې پر یادونه بس دا ستا له سروتال دي هر څه مې دا ستا له تصویرونو ملامال دي هر څه مې دا ستا له تصویرونو ملامال دي اوښکې مې خنداوې مې غزلې مې کاروانې مینا 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 مې شیرین افغانستان مې مینا 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 مې شیرین افغانستان مې تاته دعاونه چې مړ مشي جانان مې ډکې لپې لپې لاله د بیابان مې ستوری مې سپوږمۍ مې زړه لمر د شنه اسمان مې مینا 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 مې شیرین افغانستان مې مینا مینا مینا
افغانستان می قاتل دعاونا چی مړمش جانان می ډکی لپی لپی دلال دا بیابان می ستوری می سپوږمۍ می زړه مرد شاسمان می مینا 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 می شیرین افغانستان می مینا مینا قاتل دعاونا چی مړمش جانان می ډکی لپی لپی دلال دا بیابان می ستوری می سپوږمۍ می زړه مرد شاسمان می مینا 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 می شیرین افغانستان می مینا 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 می شیرین افغانستان می می د خوګالتا اوس می دیلتا خوشحال زما شم ارمان ارمانو ته د ارمانو نوټال تمی شربت شاعری تمی د غزل خیال تمی شربت شاعری تمی د غزل خیال ول د حمل سور خو ګنګور د میزان مینا 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 می شیرین افغانستان می مینا 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 می شیرین افغانستان می قاتل دعاونا چی مړمش جانان می ډکی لپی لپی دلال دا بیابان می ستوری می سپوږمۍ می زړه مرد شاسمان می مینا 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 می شیرین افغانستان می مینا 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 می شیرین بسم الله الرحمن الرحیم. درنو دوستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې ټوله به جوړ او روغ یاست او د صحت جامې به مو په تن وي. دوستانو نن الحمدلله موږ د یو برمې د افتتاح پروګرام لرو چې یا د برمه زموږ د محترم با احساس ورور احمد احسان خیرخوا له طرفه څخه د هغه په مالي مرسته باندې یا د برمه وهل سوې ده. البته د قدرت الله رسول د روح د خوښۍ په خاطر باندې نو الله پاک جل جلاله دې د یادې صدقې ثوابونه د قدرت الله رسول و روح ته ورورسوي او الله جل جلاله دې د دې دغه صدقې جاریه قبوله کړي په خپل دربار کې. یقینا چې دا یو ډېره بهترینه صدقه ده چې دوی کړې ده، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بهترینه صدقه هغه د اوبو صدقه ده. حضرت سعد بن عباده رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راځي او هغه ته فرمایي چې زما مور وفات شوې ده، زه کولی شم چې د هغې له طرف څخه صدقه وکړم، یعنې زما د صدقې او د خیرات ثوابونه او هغې ته رسیږي که یا؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې هو ستا صدقه د هغې په حق کې قبلیږي. نو بیا حضرت سعد بن عباده رضی الله عنه فرمایي چې زه څه رقم صدقه د هغې له طرف څخه وکړم، یعنې څه رقم خیرات او صدقه زه باید وکړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې ته د اوبو صدقه وکړه، ځکه بهترینه صدقه هغه د اوبو صدقه ده. ځکه په دې خاطر باندې چې موږ او تاسو که فکر وکړو هر ژوندی شی چې وي، یعنې یوازې انسان نه، مطلق ژوندی شی چې دی د هغې د وجود او هغه بقا چې د تر اوبو پورې تړلې ده. نو په دې خاطر باندې کوم شي ته چې ډېر زیات ضرورت وي او اړتیا وي د هغه شي صدقه هم دغونه ثوابونه لري. نو موږ او تاسو باید ټول دا کوشش وکړو چې صدقه جاریه یاد وساتو، خپل مالی او خپل هغه وس توان چې دی هغه ونه سپمو د صدقې په لار کې. دوستانو یا د برمه چې د المبارک خیریه بنسټ له لوري څخه دلته وهل سوې ده چې نن الحمدلله کار تکمیل سوی دی او بشپړه سوې ده، د استفادې وړ ګرځېدلې ده. په همدې مدرسه کې الحمدلله 3000 کسان تقریبا اوسیږي چې دا ټول د دغې برمې د اوبو څخه استفاده کوي او دغه اوبه استفاده کوي، هغه باندې اودسونه کوي او دوی د الله جل جلاله عبادت کوي. نو انشاءالله د دغه صدقې جاریه ثوابونه به د محترم ورور او داسې د هغه محترم مرحوم ورور ته رسیږي انشاءالله، او هغه به د هغه روح په شاد وي. نو موږ او تاسو صدقې جاریه چې دا باید هر وخت یاد وساتو او هر مسلمان ورور باید دا کوشش وکړي چې خپل د مال څه اندازه هغه د خیر په لار کې مصرف کړي. اوس راځو دوستانو د همدې مدرسې د یو تن استاد له خولې څخه اورو چې دلته کم مخکې کومې ستونزې وې، کوم مشکلات وه او دوی د اوبو
د کمي سره مخ وه، کم مشکلات یې درلوده او نن الحمدلله هغه مشکلات پای ته رسېدلي دي. قاري صاحب محترم که تاسو بسم الله الرحمن الرحیم. د دارالعلوم جوادیه په استازولۍ باندې زه یو تن استاد فیض العلي فیض د رمضان د مبارک خیریه بنسټ څخه نړۍ مننه کوم چې زموږ سره په جوادیه مدرسه کې یوه د اوبو برمه وکښله چې د یادې برمې څخه به تقریبا شاوخوا 3000 کسان بیا د اوبو استفاده کوي او یقینا موږ په یاده برخه کې د ګڼو ستونزو سره مخامخ ولو چې د دې کور ودانۍ وایي چې په دې برخه کې زموږ سره همکاري وکړله او دغه برمه یې وکښله. نو کم کس چې د دې برمې په کښلو کې همکاري کړې ده د چا دپاره چې دا برمه کښل سوې ده، موږ دا تمه لرو، دا هیله لرو چې خدای پاک د دې صدقې هغه اجرونه او ثوابونه تر هغه کسه پورې ورسوي. په وروسته کې په اخره کې موږ بیا هم د مبارک خیریه بنسټ څخه ډېره د خوښۍ څرګندونه کوو. موږ پوره رضایت ښکاره کوو چې زموږ سره همکاري وکړله او په یادو برخو کې بلا هم زموږ همکاري او لاسنیوي ته ادامه ورکوي. نو د جوادي مدرسې ګڼې ستونزې ولې، د ګڼو ستونزو څخه یوه ستونزه دا وه چې د برمو د اوبو نشتون ولو، خو لله الحمد هغه د اوبو نشتون مشکل اوس موږ د رفع سوی دی. نو چې چا هم په دې برخه کې همکاري کړې ده، موږ یې په وار وار باندې کور ودانۍ وایو او پوره خوښي پر دې باندې ښکاره کوو. موږ د وعدې سره سم یو قدم نور مخکې هم ځو. لله الحمد د مدرسې د ځمکې د رانیولو څخه وروسته مو تعمیر را شروع کړ. ډېر مؤمنان په دې فکر او تشویش کې وي چې خپل زکات، صدقه، خیرات، نظر چیرې مصرف کړم. نن یې موږ تاسو ته بهترین ادرس وړاندې کوو. په همدغه ځای کې به ستاسو د مرستې په برکت باندې تعمیر جوړیږي او د الله تعالی د دین زده کړه به پکښې کېږي. تاسو به لیدلی وي یا به مو اورېدلي وي ډېر داسې مؤمنان چې اکاونټونه یې له پیسو ډک او دوی د رب العزت جل جلاله حساب ته حاضر سوي وي. هغوی افسوس کوي چې موږ ولې د خپل مال د الله تعالی په لار کې مصرف نه کړ. نن موږ او تاسو دا چانس لرو چې د الله تعالی جل جلاله په همدغه دیني مرکز کې خپل صدقه، خیرات، زکات مصرف کو، ترڅو د قیامت په ورځ باندې همدغه دینی مرکز چې کوم قرآن کریم پکې تدریسیږي، همدغه قرآن کریم زموږ او تاسو لپاره دلیل وي او د الله تعالی جل جلاله د حساب څخه خلاص او لوی رب جل جلاله مغفرت راته وکړي. نو نوخته کو به نه، ټول همدغه ویډیو څخه وروسته به موږ او تاسو په همدغه مرکز کې په هر ممکنه لار، په هر هرڅه کې د الله تعالی جل جلاله د رضا لپاره مرسته کوو. همدغه تعمیر ستاسو په مرسته باندې جوړیږي او ستاسو مرسته ته ډېره اړتیا ده. جزاکم الله خیر. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د جوادیه مدرسې یو کس طالب العلم یم. دلته چې کومه مدرسه د برمه د المبارک خیریه بنسټ د خوا څخه وهل سوې ده، موږ د هغه څخه ډېر منندوی او د دغه مرحوم ورور قدرت الله وروح ته د ثواب رسولو لپاره د خدای پاک څخه امیدوار یو. موږ په مدرسه کې ډېر مشکلات درلودل. یو د هغو څخه د اوبو نشتوالی یا کموالی و. دلته په مدرسه کې تقریبا 3000 کسانان استفاده د اوبو څخه کوله، د اوبو کمي وه. نو دغه مشکل د اوبو کموالی چې د برمې سره انشاءالله رفع سو. تاسو ته د خدای پاک خیر درکړي او موږ نور مشکلات هم په مدرسه کې لرو. هیله ده چې تاسو زموږ سره د هغو مشکلاتو په رفع کې مرسته وکړئ. قاري صاحب محترم، دا چې دلته په دې مدرسه کې تقریبا 3000 کسان دلته اوسېږي، طالب العلمان د دې مثلا زده کړې کوي. نو دا چې تاسې مخکې د اوبو د مشکل سره مخ واست، دا خو ډېره جدي ستونزه ده. تاسو د کوم ځای څخه استفاده کول، اوبه مو د کوم ځای څخه راوړلې، د دې څنګه ترتیب د اوبو؟ مخکې خو داسې ولو چې موږ دلته د ستونزې سره خو مخ ولرو. یقینا موږ د اوبو د نشتوالي سره یا د کمښت سره مخ ولو. د یو برمې څخه موږ استفاده کوله چې هغه هم د دې 3000 کسانو هغه حاجت او ضرورت نه په پوره کېدی. خو دا چې دوهمه برمه یا بله برمه هم موږ ودرلودله په مدرسه کې، نو دا زموږ انشاءالله د دې ستونزې په کمښت کې به زموږ سره ډېره همکاري وکړي. انشاءالله دغه ستونزه به پوره ورسره حل سوې یا به ورسره ختمه سوې. الحمدلله دا ستونزه خو انشاءالله حل سول. بل ستاسو په مدرسه کې تاسو کوم داسې یو جدي ستونزه لري چې هغه مثلا تاسو ډېر ورته حاجت لري چې هغه ځای باید اصلاح سي یا هغه ترمیم سي یا جوړ سي؟ زموږ په مدرسه کې یقینا چې تر ټولو لویه ستونزه چې ده هغه د غټې ساحې نشتوالی دی. چې زموږ مدرسه په کمه ساحه کې او ډېر صنفونه او ډېری طالبان پکښې اوسېدنه کوي، خو ساحه زموږ د انتهایي زیات تنګه ده یا لږ ده. د ساحې د نشتوالي یا د کمښت سره موږ لویه ستونزه مو دغه ده چې ساحه مو د مدرسې دا ډېره تنګه ده او اوسېدونکي طالبان پکښې ډېری دي او جوړ سوي صنفونه پکښې ډېری دي، خو ساحه زموږ د مدرسې دا ډېره تنګه او لږ ده. نو زموږ لویه ستونزه دا ده چې موږ ورسره مخامخ یو، هغه د ساحې نشتوالی دی. د مدرسې غول یا دغه ساحه د مدرسې دا ډېره کمه او تنګه ده.
نو موږ هم د مسلمانانو ورونو څخه دا غوښتنه کوو یقینا هم چې موږ تاسو د دې طالب العلمانو تعداد ته وګورو چې تقریبا د 3000 په شاوخوا کې دلته تعلیم کوي زده کړې کوي او بیا هم دونه کوچني ځای کې نو کېدلی سي چې ځینې مسلمانان ورونه دغه ستونزه هم جدي وګڼي او د دغه د حل لپاره دوی جدي اقدام وکړي نور به انشاءالله برنامه په دغه ځای باندې ختمو محترم قاري صاحب به د اخري اختتامیې لپاره دعا کوي او مرتاسي به امین ورباندې وایي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضاه واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم اصلحنا واصلح أهلنا وأولادنا واصلح أهل أوطاننا واصلح جميع المسلمين اللهم يا غفار الذنوب فاغفر ذنوبنا صغائرا وكبائرا اللهم يا ستار العيوب فاستر عيوبنا بسترك الجميل اللهم اجعل آخر كلامنا عند الموت بالصدق والإخلاص أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم يا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثنا 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 ونفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين تاتلا دعاونا چې مړمش جانامي ډکي لپي لپي دلال د بیابانې ستوري مې سپوږمۍ مې زړه مرد شاسمامي مینا 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 مشرین افغانستان مې مینا 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 مشرین افغانستان مې د خوګالتا اوس تا خوشحال زما شم ارمان ارمانو تو د ارمانو نوټال تمی شربت شاعری تمی د غزل خیال تمی شربت شاعری تمی د غزل خیال ولد حمل سور خوګن ګور د میزانی مینا 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 مشرین افغانستان میں مینا 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 مشرین افغانستان میں قاتل دعاونا چې مړمش جانامي ډکي لپي لپي دلال د بیابان میں